أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين طول صفتنا د کمال خاص الله لردی چې رب د ټول مخلوقاتو الرحمن الرحیم ډیر زیات مهربان دی بے حد رحم کوونکی دی مالک یوم الدین چې اختیارمند ورځې د بدلې ورکولو دی ورځ د قیامت ته یوم الدین وایي انسانانو ته پکې بدله میلاویږي ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله خاص تا بندگی کوو خاص تا نه امداد غواړو اهدنا الصراط المستقیم تا اخایا منگا تا لارا نیغام صراط الذین انعمت علیہم لار دغه کسانو چې تا انعام کړی دی په هغوی باندې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین چې نه دی غضب کړی شوی په هغوی باندې او نه ګمراهان دي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين دا کتاب چې دی په دې کې هیڅ شک نشته دا هدایت دی د پاره د متقیانو الذين يؤمنون بالغیب متقیان هغه کسان دي چې ایمان لري په غیب باندې ويقيمون الصلاة وقائمي منزنا ومما رزقناهم ينفقون او ځینې د هغې مالونو نه چې ما هغوی ته ورکړي دي ينفقون خرچه کوي د الله په لاره کې الله په حکم والذين يؤمنون بما أنزل إليك او هغه کسان چې ایمان راوړي په هغه څه چې نازل کړی شوي دي تا ته وما انزل من قبلک او په هغې کتابونو چې نازل کړی شوي دي مخکې ستا نه وبالآخرة هم یوقنون او په آخرت هم دوی یقین لري اولئک علی هدی من ربهم دا کسان په هدایت باندې دي د طرفه د رب د دوی نه واولئک هم المفلحون هم دغه خلک دوی پوره کامیاب دي ان الذین کفروا بشک هغه کسان چې کفر کړی سواء علیهم برابر ده په دوی باندې اانذرتهم کته ویری هغوی لره ام لم تنذرهم او که ویل نه یې لا یؤمنون ایمان نه راوړي ختم الله على قلوبهم مهر لګولی دی الله رب العالمین د په زړونو د دوی باندې وعلى سمعهم او په غوږونو د دوی باندې وعلى ابصارهم غشاوه او بسترګو د دوی باندې او خاصه پرده ولهم عذاب عظیم او د دوی دپاره عذاب دی لوی ومن الناس من یقول آمنا بالله او ځینې د خلکو نه هغه څوک دي چې وایي موږ ایمان راوړی دی په الله وبالیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ وما هم بمؤمنین او حال دا دی چې نه دي د ایمان راوړونکي یخادعون الله والذین آمنوا دوی دوکه کوي د الله سره او د کسانو سره چې ایمان یې راوړی وما یخدعون الا انفسهم او دوکه نه کوي دوی مګر د خپلو ځانونو سره وما یشعرون او دوی نه پوهېږي په دې خبره شعور نه لري
فی قلوبهم مرض فزرن دوی کی بیماری دا فزادهم الله مرضا پس زیاد اکڑ اللہ رب العالمین بیماری دوی ولهم عذاب علیم دوی دا پار عذاب دے دردناک بما کانو یکذبون اور سبب دوی چه دوی بدروغ ویل وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ او کله چویل شدوی تا چتاسو بساد مکوی بزمکه کې قالو دیوی انما نحن مصلحون بشک منگ اصلاح کون کیوم یقینا منگ اصلاح کون کیوم الا انهم هم المفسدون خبردار بشک دوی فساد کون کی دی ولكن لا يشعرون لكن دی شعور نلریم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَلَ چویل شدوی تایمان راوڑی کما آمن الناس لگا سرنگ چیمان راوڑ دے دی خلقو چه صحابہ کرام دی قالو دی وی انؤمنو کما آمن الصفحاء آیا منگ ایمان راوڑو لگا سرنگ چیمان راوڑ دے دی بیوقوف خلقو الا انهم هم الصفحاء خبردار یقینا دوی بیوقوف دی ولكن لا يعلمون لیکن دوی نپوئیگین وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا كَلَ چه دوی ملاقاتو کدائی کسانو سر چیمان روڑے قالو دی وی آمنا بیشک منگ ایمان روڑا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ وَكَلَ چه دوی یوازی شدخ پلو مشرانو شیطانانو سرام قالو دی وَإِنَّا مَعَكُمْ بِشَكَ مَنْ سَاسُ سَرَمَ الْگِرِيُو إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ بِشَكَ مَنْگَ خودوی بس استهزاء و مسخری کولیم اللہ یستہزئ بهم اللہ با استہزاء کی پدوی پوری ویمدهم او دوی لر مہلت ورکی فی طغیانهم ویمدهم فی طغیانهم یعمہون او دوی لر جد زیادت ورکی بخپل سرکشی کی یعمہون دوی بسرگردانیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ويمدهم في طغيانهم يعمهون او دوی لر زیادت ورکی پا سرکشی دوی کی یعمهون سرگردان بین أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى دا هغه خلق دی چې اخسته د گمراهی په مقابله د هدایت کې فما ربحت تجارتهم پس ګټو نکړه تجارت د دوی وما كانوا مهتدین او نه دی دوی سملار موندون کې مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وما كانوا مهتدين او نو دوی مهتدین سملار مندن کی مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثال د دوی پشان دا کس دے چه بلکور فلما ضاعت ما حوله پسر کل چه روخانا کا دیور گرچا پیر د دوینا ذهب الله بنورهم نبوت دلا او ختم کرل اللہ رب العالمین رنا دوی و ترکهم فی الظلمات لا یبصرون او پری خودل دوی لرا پتور تمنو کی چیس نوینیم سمم بکمن عمیون دوی کان دی چاڑاگان دی اڑاند دی فهم لا یرجعون پس دوی نرا گرزید دغیخ پلی گمرائینا
او کصیب یا مثال د دوی پشان د باران د من السماء د برنا فيه ظلمات ورعد وبرق چپای کې تور دمونی او ګړز ګړوزوي او برېښناوي یجعلون اصابعهم فی آذانهم ګدي دی غوږونو ګوتې خپلې په غوږونو خپلو کې من الصواعق د وجې د یرې د تندرنه من حذر الموت د وجې د یرې د مرګنه والله محیط بالکافرین او الله را ګیرونکې ګیرا چونکې دی په کافرانو یکاد البرق نږدې ده چې برېښنا یخطف ابصارهم وتښتوي نظرونه د سترګو د دوی کلما ضاء لهم مشوا فیه کله چې روښانه کې د دوی دپاره ګیر چاپېر د دوی نه مشوا فیه نو دوی مزل کوي په هغې کې وإذا ظلم علیهم قاموا کله چې تیاره شي په دوی باندې نو ودرېږي ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم او که غوښتلی وی الله نو خامخا به بوتللی وی بسمعهم غوږونه د دوی وابصارهم او نظرونه د دوی سمعهم هغه قوت د اورېدلو د غوږونو د دوی وابصارهم او قوت د لیدلو د سترګو د دوی ان الله على كل شيء قدير بشک الله رب العالمین پارسیز قدرت لرونکی دی یا ایها الناس اعبدوا ربکم اے خلقو عبادت وکئ د خپل رب الذي رب خلقکم چې تاسو یې پیدا کړی والذین من قبلکم او هغه کسان چې ستاسو نه مخکې دي لعلکم تتقون د دې دپاره چې تاسو پرهیزګاره شئ الذي الله غزاد دی جعل لکم الارض فراشا چې ګرځولې د ستاسو دپاره ځمکه فراشا فرش والسماء واسمان بناء چت وانزل من السماء ماء او نازل کړي دي د برنه اوبه فاخرج به من الثمرات رزقا لكم پس راایستلی دي په هغې باندې د قسمه قسم میوونه چې رزق دی ستاسو دپاره فلا تجعلوا لله اندادا پس تاسو مه ګرځوئ د الله دپاره شریکان وانتم تعلمون او حال دا دی چې تاسو پوهیږئ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا او که تاسو په شک کې د وجې د هغې نه چې موږ نازل کړی دی په خپل بنده باندې چې قرآن دی فأتوا بسورة من مثله پس راوړئ تاسو یو صورت په مثل د دې قرآن ودعوا شهداءکم او تاسو راوبلئ خپل مددګاران من دون الله ما سوا د الله نه ان کنتم صادقین که یوئ تاسو رښتیا ویونکي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا پس که تاسو ونه دا کار او چرې به ونه کوئ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره پس اویریږئ د هغې اور نه چې خشاک د هغې خلک دي والحجارة او ګټې دي اعدت للکافرین چې تیار کړی شوی دی دپاره د کافرانو وبشر الذین آمنوا زیر ورکړئ کسانو ته چې ایمان یې راوړی وعملوا الصالحات وعملونه کوي نیک ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار چې یقینا د دوی دپاره جنتونه دي چې بهیږي به لاندې د هغې نه نهرونه کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا هر کله چې دوی ته
ورکړی شي د دغې میوو نه رزقن رزق قالو دوی وی هذا الذي رزقنا من قبل دا خو هماغه رزق دی چې موږ ته راکړی شوی دی من قبلو د مخکې وأوتوا به متشابهه او دوی ته به راوړلی کېږي دا رزقونه د جنت متشابهه یو بل ته متشابه یو شانت ولهم فيها ازواج مطهره او د دوی د پاره به په دې جنت کې بیبیانې پاکې کړی شوي وهم فيها خالدون مطهرة چې پاکې به د هر قسم بیمارو بد اخلاقونه وهم فيها خالدون او دوی به په دې جنت کې همیشه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة بشك الله رب العالمين حيان كيد دين جبيان كيو مثال دماشي فما فوقها يا زياد داغوين فأم ددغ ماشنا فأما الذين آمنوا فسر جاكسان دي چيمان راوڑے فيعلمون أنه الحق من ربهم پس پوئیگی چی بیقینا دا حق دے دوی در رب دا طرفنا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا هرچا کسان دی چی کفر کرے فَيَقُولُونَ فَاسْدُوِ وَإِمَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا سشیراد کرے واللہ رب العالمین پدی مثال یضل به کثیرا گمراہ کئی پدی بانڈیر کسان ویهدی به کثیرا ہدایت کئی پدی بانڈیر تا وما یضل به الا الفاسقین او نگمراہ کئی پدی مانے مگر فاسقان الذين ينقضون عهد الله فاسقانا کسان دی چماتی وعدی د الله من بعد ميثاقه رستو د مضبوط والی داغینا ويقطعون ما امر الله به ان يوصل او پریکی دوی هغه څه چې الله حکم کړی دی داغی په پیوسته کولو ويفسدون في الارض دوی فساد کئی فزمک کی اولئک هم الخاسرون پس دغ کسانم دوی تاوانیان کیف تکفرون بالله سرنگ تاسو کفر کوئی فاللہ وکنتم امواتا او حالا دے چی تاسو ویمڑا پا احیاکم پس جوندی کڑی تاسو ثم یمیتکم بیا تاسو لروجنی ثم یحییکم بیا تاسو بیتر جوندی کئی ثم الیه ترجعون بید اللہ رب العالمین تاسو اپس کولش هو الذي الله غزاد دے خلق لكم ما في الارض جميعا چه پیدا کړی د ستاسو د فائدې د پاره هغه څه چې په ځمکه کې دي ټول ثم استوى الى السماء بیا الله رب العالمین اوچت شه اسمان ته یا قصد وکبر طرف ته فسواهن 7 سماوات پس برابر کړل آسمانونه او بكل شيء عليم او الله رب العالمين پارسی زمانی پویا دے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً او هغه وقت چویلا اللہ رب العالمین ملائکو تا بیشک گرزون کم پیدا کون کم پزمک کدیو خلیفہ قالوا ورتویلا تجعل فیها یا تپیدا کے پدی کے من یفسد فیها غسوش فساد کئی پزمک کے ویسفک الدماء او طیوین ونحن نصبح بحمدک او منگ تسبیح ویو سراد صفتن د کمال ستا ونقدس لک او ستا پاکی بیانو قال ویل اللہ رب العالمین انی اعلم ما لا تعلمون بیشک زپوئیگم پاغت سبانی چتا سبین پوئیگئی
وعلم آدم الأسماء كلها وتعليم ورکوي خود آدم علیہ السلام تا ټول نمونه ثم عرضهم بیا پیش کړل وړاندې کړل علی الملائکة په ملائکو فقال پس ورته ویل انبئوني باسماء هؤلاء ما ته خبر راکئ په نومونو د دې څیزونو ان کنتم صادقین که وی تاسو رښتیا ویونکي قالو دی ویل سبحانک پاکي د تا لره لا علم لنا نشته د علم زمونږ دپاره الا ما علمتنا مگر هغه علم چې تا موږ ته ښودلی دی انک انت العلیم الحکیم بېشکه ته پوهه ذات الحکیم حکمت والا ذات قال ویل الله رب العالمین یا آدم و آدم انبئهم خبر ورکه دوی لرا باسمائهم په نومونو د دوی فلما انبأهم باسمائهم پس هرکله چې خبر ورکه دوی ته په نومونو د دوی قال ویل الله رب العالمین الم اقل لكم ایمان ویل تاسو ته انی اعلم غیب السماوات والارض بېشکه زه پوهېږم په غیب د اسمانونو او د ځمکو باندې واعلم من ما تبدون وما کنتم تکتمون او زه پوهېږم په هغه څه باندې چې تاسو یې ښکاره کوئ وما کنتم تکتمون او هغه چې تاسو وپټول وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا کله چې موږ ویل ملایکو ته سجده وکړئ لآدم آدم علیه السلام ته فسجدوا پس سجده وکړله دوی الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه ابا انکار یې وکړه د سجدې کولو نه واستکبر او تکبر یې وکړه وکان من الکافرین و دی د کافرانو نه وقلنا یا آدم او منگ وتویل یا آدم اسکن انت وسیگت وزوجک الجنہ او بیبستا پا جنت کی وکلا منها رغدن او تاسو دوان خوراک وید رغدن پراخا حیث شیطما کمزے کی چتاسو خوخی ولا تقربا هذه الشجرہ او منزدی کی گئی دیونتا فتکونا من الظالمین پس تاسو بشید گمراهانونم فازلهم الشیطان عنها پس اخری والدلر الشیطان عنها داغینا فاخرجهما پس روی وستل مما کانا فی دا آغی نعمتون نچدوی پاگی کیو وقلنا احبطوا بعضكم لبعض عدو او اویل من خوش تاسو بعض استاسو بد بعضو دپار دشمنانوی ولکم فی الارض مستقر استاسو دپارا پزمککی زید قراری وی ومتاعن الہین و پیزدا قستلوی ترس وقت پوری فتلقى آدم من ربه كلمات پس ذکر آدم علیہ السلام دخبر ربنا یوسو کلمی فتاب علیه نفس توبه قبول اقرباغی انہو هو التواب الرحیم بیشک اللہ رب العالمین توبہ قبل ان کے مہربان دیم قل احبطوا منها جميعا منگویل دوی تچکو شیطازو ددی جنتنا جميعا ٹول فإما يأتينكم مني هدى كچر تراشی تاسو تزماد طرفنا ہدایت فمن تبع هدایا پس چاچی تابداری اکڑ زماد ہدایت او زماد وحی فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نو نبائی حیث سویر پا دوی مانے و نبدوی غمجن کی والذین کفروا کسان چه کفر کرده وکذبوا بی آیاتنا او دروغ جن گنلی دی زمنگ آیاتنا اولئک اصحاب النار دا کسان خواندان دور دی هم فیها خالدون دوی بپدی اور کے ہمیشہی
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اے بنی اسرائیل یاد گئی تاسو زما نعمتونه چې ما په تاسو باندې کړي واوفوا بعهدي او تاسو پوره وکړئ په لوز زما باندې وأوف بعهدكم زب پوره وکړم ستاسو په لوز وإياي فارهبون او خاص زمانه ویریږئ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم او ایمان راوړی تاسو په کتاب چې ما نازل کړی دی تصدیق کوونکی دی دا کتاب چې تاسو سره دی ولا تکونوا اول کافر به او تاسو مه کېږئ اول کفر کوونکي په دې کتاب ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا او ما اخلی زما په آیاتونو باندې عوض لږ وإياي فاتقون خاص زمانه ویریږئ ولا تلبسوا الحق بالباطل ومګډ وډ کوئ حق د باطل سره وتكتموا الحق او مپټوئ حق وانتم تعلمون او حال دا دی چې تاسو پوهیږئ واقیموا الصلاة او په قایم کئ مونځ لره وآتوا الزکاة او ورکئ زکات لره وارکعوا مع الراکعین او رکوع وکئ سره د نور رکوع کوونکو نه تأمرون الناس بالبر ایا تاسو حکم کوئ خلکو ته په نیکو باندې وتنسون انفسکم او تاسو هیروئ خپل ځانونه وانتم تتلون الکتاب او حال دا دی چې تاسو لولئ کتاب لره فلا تعقلون ایا تاسو عقل نه لرئ واستعینوا بالصبر والصلاة او امداد حاصل کئ په صبر باندې والصلاة او په مانځ باندې وإنها لكبيرة او یقینا دا کار ډیر ګران دی الا على الخاشعين مگر په عاجزي کوونکو باندې الذين اغكسان دي يظنون چې هغوی یقین کوي انهم ملاقو ربهم چې دوی به ملاقات کوونکي د خپل رب سره وانهم الیه راجعون او دوی خاص دی الله رب العالمین ته واپس ورتلونکي دي یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي اے بنی اسرائیل یاد گئی نعمت زماغا انعمت علیکم چې ما په تاسو انعام کړی دی وانی فضلتکم علی العالمین او بشک ما تاسو غوره کړی علی العالمین په مخلوق باندې واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ویریږئ د هغې ورځې نه چې بدله به نشي ورکولی هېڅ نفس د بل نفس نه څه شی ولا يقبل منها شفاعت نه به قبلولی شي د دوی نه هېڅ شفاعت ولا يؤخذ منها عدل نه به اخیستلی شي د دوی نه هېڅ بدله او جرمانه ولا هم ينصرون او نه به د دوی سره امداد وکړی شي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وهغه وخت چې ما تاسو لره نجات درکړه د آل د فرعون نه یصومونکم سوء العذاب چې دررسو به تاسو ته بد عذاب یذبحون ابناکم چې حلالول به ستاسو بچي ویستحیون نساءکم او ژوندی به پرېښودلې ستاسو زنانه او یا بیزتی بے کول استاسو د زنانو وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم او پدی که امتحانو استاسو د رب د طرف نلوی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَهَغَ وَقَدْ چی سِرِکَ منگ استاسو بوجبان سمندر انجیناکم فس منگ بچکڑی تاسو لرا وَأَغْرَقْنَا لَفِرْعَوْنَ وَمَنْغَا غَرْقَ لَالْدَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ او حال هده چتا زورتکتل وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى وَكَلَّ چه وعد وَقْرَمُنْ د موسیٰ علیہ السلام سرا
40 ليلة دسلويخت شبو ثم اتخذتم العجل من بعده بیا ونیو تاسو سخیل را پولوحیت مانی رستو دتلو دو موسیٰ علیہ السلام نطورتا وانتم ظالمون وحال دادے چه تاسو ظلم کون کوئی ثم عفونا عنکم بیمنگ ما پیوکڑ تاسو تا من بعد ذالک رستو ددینا لعلکم تشکرون ددید پارا چه تاسو شکرو باسی وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَحَقَّتْ جِمَنْ وَرْخَرِ موسیٰ علیہ السلام تے کتاب والفرقان وحق معجزات چاگد حق و باطل ترما بین جدائی راولی لعلکم تهتدون دا دید پارا چتاسو ہدایت عمومی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَحَقَّتْ جویل موسیٰ علیہ السلام فالقوم تا یا قوم زما قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل بیشک تاسو ظلم کرده دخل زانونو سرا پا سبب دو نیول استاسو سخیلر پولوحیت فتوبو الى بارئکم نتاسو توبو باسیخ پل خالق تا پیدا کون کستاسو تا فقتلو انفسکم نقتل گئی خپل زاننا ذالکم خیر لکم دا کار ورد استاسو دا پارا عند باریکم استاسو دا خالق او پیدا کون کی پوڑان دی فتاب علیکم فسغب توبہ قبول کی پتاسو انہو هو التواب الرحیم بیشکد اللہ رب العالمین توبہ قبل ان کے دے الرحیم مہربان دے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا او کلچتاسو علیہ موسیٰ علیہ السلام منگ ہس تصدیق نکا استاد خبری تردید چو منگوین اللہ رب العالمین خکار پسترگو فاخذتكم الصاعقة پسونی و تاسو لرتندر وانتم تنظرون حال دے چتاسو ورتکتل ثم بعثناكم من بعد موتكم نبیا منگ رجون دکڑی تاسو رستو دمرکستاسونا لعلكم تشکرون ددید پارا چتاسو شکر ادا کئی وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَمَنْغَ سُورَكَ لَبَتَاسُ بَانِي وَرِيَزْ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى او منگ نازل کا بتاسو بانی من او سلوى ترنجبین او مڑزان کلو منگو ویل خری تاسو من طیبات ما رزقناکم دا پاکیزاغی مالون نچ منگ تاسو ترزق در کڑے وما ظلمونا او ظلم نو کڑے دوی پا منگ بانی ولیکن انفسهم یظلمون لیکن دوی بخپل ارزانون بانی ظلم وکم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكَلَّچ منگویل داخل شیطاسو دی کلیتا فَكُلُوا مِنَا پس خوراک وید دین حیث شئتم کمزے جستاسو خوخی رغدن فراخ وادخلوا الباب سجدا او داخل شید دروازے تا سجدا سجدہ کون وقولوا حتة نوائتاسو کلمت حتة نغفر لكم خطائكم ما بگم انتاسو تا گناہون استاسو وسنزيد المحسنين او زردے چمنگ بس زیادتو کنیکو کاروتا فبدل الذين ظلموا پس بدل کڑائے کسانو چه ظلم کڑو قولا وینا غیر الذي قیل لهم بغیر دا حغینا چه ویلش ودویتا فانزلنا على الذين ظلموا پس منگ نازل کپائے کسانو چه ظلم کڑو رجزا من السماء عذاب دبرنا بما كانوا يفسقون او سبب دے چه دوی فسق کو
وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ وَكَلَ چه طلب د اوبو که موسی علیہ السلام د خپل قوم د پاره فقلنا اضرب بعصاك الحجر نو پس منگو ویلچو پدی امسا باندې الحجر غټا فانفجرت منه 12 عينا فسروان شو داغین دولس چنی قد علم كل ناس مشربهم یقینا معلوم هر یو د خلکو د دوی نه مشربهم زید اسکاک د دوی ګودر د دوی ویل من دوی ته کلو اشربو خوراک کوئ اسکاک کوئ تاسو من رزق الله د الله د رزقنا ولا تعثوا فی الارض مفسدین او مگر زی په ځمکه کې فساد کوونکي وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ او کله چې تاسو ویل چې موسی علیہ السلام چرې موږ صبر نه کوو په یو خوراک فادع لنا ربک نو پس راوبله موږ لره ستا رب یخرج لنا مما تنبت الارض چې راوباسي موږ ته هغه شی چې زرغونوي ځمکه من بقلها د سبزیجاتو د هغې نه وقثائها او د بادرنګو د هغې نه وفومها او د هوږې د هغې نه وعدسها او د دالو نسکانو د هغې نه وبصلها او د پیازو د هغې نه قال ویل الله ربنا قال ویل موسی علیہ السلام تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير آیا تاسو په بدل کې اخلي هغه شی چې ډېر معمولی دی کمزوری دی ادنا دی بالذي په مقابله د هغه څیز کې هو خیر چې هغه غوره دی اهبطوا مصرا تاسو کوشئ او ښه ارض فإن لکم ما سألتم پس ته ستاسو دپاره هغه چې تاسو کوم سوال کړی دی مطالبه کړې ده وضربت علیهم الذلة والمسکنه والی شوی په دوی باندې ذلت او مسکنت وباءوا بغضب من الله او دوی اخته شو په غضب د الله باندې ذلک بأنهم كانوا یکفرون بآیات الله دا بدی وجبانی چې دوی کفر کو د الله په آیاتونو ويقتلون النبیین بغیر الحق او وجلی انبیاء بنا حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون دا بدی وجه چې دوی نافرمانی کول او دوی د حد نه تجاوز کوم زیاتی کوم ان الذين آمنوا بشکا کسان چې ایمان راوړ دي والذین هادوا هغه کسان چې یهودان شوي دي والنصارى او نصرانیان دي والصابین او صابیان دي بی دین دي د یو دین نه بل دین ته اوړېدلي من آمن بالله چا چې ایمان راوړ په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ وعمل صالحا او نیک عمل وکړو فلهم اجرهم عند ربهم پس د دوی دپاره اجر د دوی دی په نیز د رب د دوی باندې ولا خوف علیهم او نه به یې ویره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن وي واذ اخذنا میثاقکم او هغه وخت چې موږ واخیستل ستاسو نه وعده ورفعنا فوقكم الطور وچت کمنگا برستاسو نغر ویل منگا خذو ما آتیناکم بقوت واخلی تاسو عمل وکی تاسو پاغس چه منگ تاسو تدر کرده بقوت خب قوت واذکرو ما فیه و یادوئی تاسو آغت چه بدی کدی لعلکم تتقون د پاره چې پرهیزګاره شئ ثم تولیتم من بعد ذلک بس بیا وګرځېدلی تاسو وروستو د دې نه فلولا فضل الله علیکم ورحمته پس که نه وی فضل د الله په تاسو رحمت د الله لکنتم من الخاسرین
نو خامخا به تاسو عیدت شئ د شوی د تاوانیانو نه. ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت او یقینا تاسو ته معلوم دي هغه کسان چې زیاتی یې کړی ستاسو نه په ورځ د خالق کې. فقلنا لهم فسویل من دوی ته کونو قردة خاسین شئ تاسو شهدوګان ذلیل. فجعلناها نکالا لما بین یدیها پس وګرځوله منګه دغه واقعه عبرت د هغه چا دپاره ما بین یدیها چې د دې مخې ته وما خلفها هغه چې د دوی نه وروستو لما بین یدیها هغه چې په دې وخت کې موجود وما خلفها او هغه چې وروستو راتلونکي وموعظة للمتقین او پندو دپاره د متقیانو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَقَدْ جِوِلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ خپل قوم ته إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً بشک الله تاسو ته حکم کوي چې ذبح کوي. قالوا دوی ویلا تتخذنا هزوا آیا ته موږ نیسې په مسخرو باندې او موږ پورې مسخرې کوي. قال ویل موسی علیہ السلام اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین زه پناه غواړم په الله باندې د دې نه چې زه شم د جاهلانو نه. قالوا دوی ویل ادع لنا ربک یبین لنا ما هي ته دعا وغواړه زموږ دپاره د رب ستا نه چې موږ ته واضحه کړي دا خبره چې څه د دا وه. قال ویل انه یقول بشک د الله فرمای انها بقرة یقینا دا غوا د الله فارد ولا بکر چې نه د ډېره زړه او نه د ډېره ځوانه عوان بین ذلک دا درمیان د دې دوړو تر مابین. ففعلوا ما تؤمرون پس وکئ تاسو هغه څه چې تاسو ته پې امر کېدلی شي. قالوا دوی ویل ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها وبله موږ لره رب ستا چې موږ ته بیان کړي چې څه دی رنګ د دې غوا. دعا وغواړه چې الله یې راته بیان کړي. ما لونها څه دی رنګ د دې. قال موسی علیه السلام ورته وفرمایل انه یقول بشک د الله رب العالمین فرمایي انها بقرة صفراء یقینا چې دا غوا ده زیړه فاقع لونها تک زیړ دی رنګ د هغې تسر الناظرین خوشحاله کوي کتونکو لره. قالوا ویل دوی ادع لنا ربک یبین لنا ما هي ته دعا وغواړه زموږ دپاره د رب ستا نه چې بیان کړي موږ ته ما هي چې څه ده دا وه. ان البقره تشابه علینا یقینا دا غوا مشتبه شوه په موږ وانا ان شاء الله لمهتدون او بېشکه موږ د کل او وړینو خامخا د هدایت موندونکو نه بشو. قال ویل ورته موسی علیه السلام انه یقول بېشک د الله وایي انها بقرة یقینا دا غوا ده لا ذلول چې نه ده ذلیله کړه شوې په عمل چې عمل کوونکې ده. تثیر الارض چې اړی راړی ځمکه ولا تسقي الحرث او نه خړوبی فصل. مسلمة دا روغه رمټه ده لا شیة فیها نشته دی ورپکې هیڅ عیب یا هیڅ رنګ سوا د بل رنګ نه سوا د دې خپل رنګ نه چې زیړ دی. قالو دی ورته ویله الآن جئت بالحق اوس تا راتګ وکړه په حق. فذبحوها فالذبح کړله دې غوا لره وما کادوا یفعلون او قریبا و چې دا کار یې کړی. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا او کله چې تاسو وژئ نفس فادارأتم فیها پس تاسو اختلاف وکړه په هغې کې والله مخرج ما کنتم تکتمون او الله رب العالمین راویستونکی و د هغه څه چې تاسو یې پټو.
وقلنا اضربوه ببعضها پس منگ ویل چی اووی دی لرا پا بعض حصہ د دی بانی وقلنا اضربوه پس ویل منگ اووی دی مڑی لرا ببعضها پا بعض حصہ د دی غوا كذلك يحيي الله الموتى دغرنگ الله جند کی مڑی ويريكم آياته ودرخی تاسو تا اخبل آیاتنا او اخبل نقد قدرت لعلكم تعقلون د پارا چه تاسو عقل نکاروالی ثم قصد قلوبكم بیا سخ شزرون استاسو من بعد ذلك رستو دینا فهي كالحجارت دا شو پشان دا گٹی و اشد قصوا یا دیر سخ شو دا کارننا هم وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ وَبِشَكَ زَنِي دَقَّتُنَ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ خامخار بَيْغِ دَاغِينَ نَهْرٌ وَإِنَّ مِنْهَا او بِشَكَ زَنِي دَدِينَ لَمَا يَشَّقَّقُ خامخا چوی فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ فَسْرَعُ زِدَاغِينَ وَبَ وَإِنَّ مِنْهَا وَيَبِشَكَ زَنِدَ دِيگَتُنَ لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ خامخا غدی چاغار آرغڑی دبرنا داللہ دیرنا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ او ند اللہ نا خبر داغتن چتا سوئی کوئی افتتمعون ان یؤمنوا لکم آیا تاسو تمل رئی چه دا خلق با تصدیق وکستاسو او ایمان براوڑستاسو دا وجنا دا اہل کتاب وقد كان فريق منهم يقينا ويودل دوين يسمعون كلام الله شور ديد الله كلام ثم يحرفونه بیا بیورانو من بعد ذلك من بعد ما قلوه رستو داغین چه دوی بخپوشو پاگی خبیز دکڑیو وهم یعلمون او حال داده چه دوی خپویدل وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کل چه بملاقاتو کئی کسانو چه ایمان راوڑیو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کل چه بملاقاتو که دهر کسانو سر چه ایمان راوڑیو قالو دی بویلا من منگ ایمان راوڑے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ او کل چه بیوازی شو زند دوی دزن نور سرا قالو بویلے ورطا اتحدثونهم ایتاسو خبر ورکوی دویتا بما فتح اللہ علیکم پاغت سچ اللہ رب العالمین خود لیتا ستا لیجادلوکم به ددید پارا چه جگڑا کئی ہوکی بتاسو سرف آگئی عند ربکم پنیز درب ساسو بانے فلا تاقلون آیا تاسو عقل نلرئی لیحاجوکم چه تاسو بانے پا حجت کے غالب شی پا جگڑا کے غالب شی اولا یعلمون یدوین پویگی ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون بیشک چه اللہ پویگی پاغس چه دوی پٹی وغا چه دوی اخکارا کئی ومنهم امیون وزند دوی نامیان دی لا يعلمون الكتاب چن پویگی پا کتاب الا امانی مگر پاغا تشو بدلل ارزوگانو بانی یا تشو تلاوتنو بانی وإنهم الا يظنون ونددوی مگر تشگمان پس روان دی فویل للذین یکتبون الكتاب بأیدیهم پس حلاکت دائے کسانو لرچی لکی کتاب لرب اخبر لاسنو ثم یقولون هذا من عند اللہ بیادوی ویچ داد الاد طرف ندے لیشترو به ثمنا قلیل ددی دپارچ والی ددی پا مقابلک عوض لگ فویل لهم مما کتبت ایدیهم پس حلاکت دے دوی دا پارا پس سبب داوی چی لکریو لاسنو دوی وویل لهم مما یکسبون
او هلاکت دې د دوی دپاره د وجې د هغې نه چې دوی کسب کوم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدوده او دوی به ویله چې چرې به راونه رسېږي موږ ته اور مګر یو څو ورځې شمارلی شي قل ورته ووایه اتخذتم عند الله عهدا آیا تاسو نیولې دي د الله رب العالمین په وړاندې څه وعده یعنې الله نه مو وعده اخیستې فلن یخلف الله عهده پس چرې خلاف نه کوي الله د خپلې وعدې نه ام تقولون على الله ما لا تعلمون او کنا تاسو تړئ په الله باندې او دروغ وایئ په الله باندې هغه څه چې تاسو ته علم نشته بلا من کسب سیئة بلکې حقه ده چې چا وکړله ګناه وحاطت به خطیئته او را چاپیره شوه او ګیره واچوله په ده باندې ګناه د ده فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون پس دا کسان خاوندان د اور دي پس دوی به په دې اور کې همیشه وي وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وهغه وخت چې موږ واخسته پوخ لوز د بني اسرائیلو نه لا تعبدون الا الله چې تاسو به عبادت نه کوئ یعنې مه کوئ مګر د الله وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره به نیکي کوئ وذي القربى او د خپلو خپلوانو سره والیتاما او د یتیمانانو سره والمساکین او د مسکینانو سره وقولوا للناس حسنا وایئ تاسو خلکو ته حسنا ښایسته خبره واقیموا الصلاة قائم کئ منځ لره وآتوا الزکاة ورکئ زکات لره ثم تولیتم بیا تاسو وګرځېدلئ الا قلیلا منکم مگر لږ ستاسو نه وانتم معرضون او تاسو مخ ګرځونکي وئ اعراض کوونکي وئ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وهغه وخت چې موږ واخیستله ستاسو نه وعده لا تسفکون دماءکم چې نه تویوئ تاسو خپلې وینې یعنې مه تویوئ ولا تخرجون انفسکم او نه به وباسئ تاسو خپل ځانونه خپل ورونه خپل همجنس من دیارکم د خپلو کورونو نه ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکړو وانتم تشهدون او حال دا دی چې تاسو ګواهي کوونکي وئ کوله ثم انتم هؤلاء بیا تاسو ای خلکو تقتلون انفسکم وجلم خپل ځانونه وتخرجون فریقا منکم من دیارهم او تاسو به ویستله یو ډله ستاسو نه د کورونو هغوی نه تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان چې تاسو به د هغوی مدد کوو د دوی په مقابله کې بالاثم والعدوان په ګناه باندې او په زیاتي وَإِن یأتوکم اسارا او که چېرته رابغلل تاسو لره قیدیان تفادوهم نو فدیه به مو ورکوله د هغوی وهو محرم علیکم اخراجهم او حال دا دی چې حرام کړی شوی په تاسو باندې د دوی ویستل افتؤمنون ببعض الکتاب آیا تاسو ایمان راوړئ په بعض کتاب وتکفرون ببعض او کفر کوئ په بعض حصه او بعض حکمونو د کتاب فما جزاء من یفعل ذلك منکم پس نه دا بدلا د هغه چا چې کوي دا کار ستاسو نه الا خزي فی الحیات الدنیا مگر شرمندگی د ژوند دنیوي کې ویوم القیامة یردون الی شد العذاب او په ورځ د قیامت به واپس کولی شي دوی څخه عذاب ته وما الله بغافل عما تعملون او نه دی الله رب العالمین نه خبره د هغه څه نه چې تاسو یې کوئ
اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا داغ کسانو چې اخسته وا ژوند دنیوي بالآخرت په مقابله د آخرت فما ربحت فلا يخفف عنهم العذاب پس پک بنشي د دوی نه عذاب ولا هم ينصرون او نبد دوی سره امداد وکړش ولقد آتینا موسی الكتاب او یقینا من ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب وقفینا من بعده بالرسل او من رستو لګلیو ورپسې کلیو پر لپسې مو لګلیو رستو داغینا رسولان وآتینا عیسی ابن مریم البینات او من ورکړو عیسی زوی د مریم ته واضح دلایل وأیدناه بروح القدس او من تایید کړو داغه او مضبوط کړو مو په روح پاک افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم آیا هر کله چې راغلی تاسو ته رسول له په هغه څه باندې چې نه غوښتل نفسونو ستاسو نه خوښول نفسونو ستاسو میلان نه کو نفسونو ستاسو هغې ته استکبرتم تاسو تکبر وکړ ففریقا کذبتم پس یو ډله د دې پیغمبرانو نه تاسو دروغجنه وګڼله وفریقا تقتلون او یو ډله به تاسو وژله وقالوا قلوبنا غلف او دوی به ویله چې زموږ زړونه په پرده کې دي بند دي الله وی بل لعنهم الله بکفرهم بلکې لعنت ویلې دی الله رب العالمین په دوی باندې په سبب د کفر د دوی فقلیلا ما یؤمنون پس لږون کې د ایمان راوړي فقلیلا ما یؤمنون پس لږون کې ایمان راوړي دوی ولما جاءهم هر کله چې راله دوی ته کتاب من عند الله کتاب د الله د طرف نه مصدق لما معهم چې تصدیق کوونکی دا کتاب چې د دوی سره وكانوا من قبل دوی مخکې د دې نه یستفتحون علی الذین کفروا چې طلب د نصرت بیکو په مقابله د کسانو کې چې کفر کړی د دې پیغمبر فوج فلما جاءهم ما عرفوا بصر کله چې راله دوی ته څه چې دوی پیژنده کفروا به په هغې باندې کفر وکړه فلعنت الله علی الکافرین پس لعنت د الله دی په کافرانو بئس ما اشتروا به انفسهم ډېر بد دی هغه څه چې خرڅ کړل دوی په هغې باندې خپل ځانونه ان یکفروا بما انزل الله دا چې دوی کفر وکړه هغه څه چې الله نازل کړی بغیا د وجه د حسد نه ينزل الله من فضله چې نازل کړی الله د خپل فضل نه چې هغه پیغمبري ده وحده علی من په هغه چا باندې یشاء من عباده چې الله غوښتل د خپلو بندګانو نه وباءوا بغضب علی غضب پس دوی اخته شول په یو غضب باندې په حسد د بل غضب نه وللکافرین عذاب مهین د کافرانو دپاره عذاب د سپکونکی واذا قیل لهم او کله چې ویلې شي دوی ته آمنو ایمان راوړئ بما په هغه څه باندې انزل الله چې الله نازل کړی قالو دوی وایي نؤمن بما انزل علینا موږ ایمان راوړو په هغه څه باندې چې موږ نازل کړی شوی دی موږ ته ويكفرون بما وراءه او حال دا دی چې دوی کفر کوي په هغه څه چې علاوه د دې نه دی وهو الحق او دا علاوه د دې کتاب نه دا نور کتابونه حق دی مصدقا لما معهم په داسې حالت کې چې تصدیق کوونکی دی د هغه څه چې د دوی سره دی قلت ورته ووایه
فلم تقتلون انبیاء الله من قبل پس ولی تاسو وجل انبیاء د الله رب العالمین من قبل مخکې د دینا اذ کنتم مؤمنین کې وی تاسو ایمان راوړونکي ولقد جاءكم موسى بالبينات ويقينا راغلی تاسو ته موسی علیه السلام په واضح دلایلو ثم اتخذتم العجل بیاونیو تاسو سخلر من بعده رستو دتلو د موسی علیه السلام نه تورته وانتم ظالمون او حال دا چې تاسو ظلم کوونکي وئ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَهَغَ وَقَدْ جِمُمْ وَأَخَذْتَ لَسْتَاسُنَ پوخ لوز وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ او من وچت کبر استاسن طور خذوا ما آتيناكم بقوة ویل منگا واخلی تاسو عمل وکی تاسو پاغت چه منگ تاسو تدر کردی خب قوت واسمعوا واوری تاسو خبر د پیغمبر قالو دی ویل سمعنا منگو اورید لواصینا خلافکو و اشربو فی قلوبهم العجل اوسکول شو د دی پزرونو کی مین دسخی بکفرهم فسبب د کفر د دوی فقلیل قلت ورتو یبئس ما یأمرکم به ایمانکم ډیر بد د هغه شی چې حکم کوي تاسو ته پاغي ایمانونه ستاسو ان کنتم مؤمنین کې وی تاسو ایمان لرونکي قلت ورته ووایه ان کانت لکم الدار الاخره که چېرته وي ستاسو دپاره کور رستنی چې هغه آخرت دی عند الله د الله په وړاندې باندې خالصتا خالص من دون الناس ما سوا د نورو خلقونه نو فتمنوا الموت پس ارمان د مرګ وکئ ان کنتم صادقین پیوی تاسو رشتیا وینک ولن یتمنوا ابدا او چری بدوی ارمان ونکی چری بما قدمت ایدیهم په سبب دا چې مخکې کړي دي لاسونه د دوی والله علیم بالظالمین او الله پوه دی په ظالمانو باندې ولتجدنهم حرص الناس او خامخا ته به مومي ډېر حرص کوونکي د خلکو نه علی حیات په یو ژوند باندې علی حیات په ژوند باندې ومن الذین اشرکوا د هغې کسانو نه ډېر حرص کوونکي چې هغوی شرک کړی دی یود احدهم لو یعمر الف سنه خوخه گنی یو تند دوینا عمر تیرول زر کالا یا کاش عمر تیر کی زر کالا وما هو بمزحزه من العذاب او ند دغه اوږده زندگی لري کوونکي او ډډې ته کوونکي دوی لره د عذاب نه ان یعمر دا چې دوی ته دا اوږده زندگی ورکړی شي والله بصیر بما یعملون او الله لیدون کې باغ سمانه چې دوی کوي قلت ورته ووایه من کان عدوا لجبریل څوک چې وي دشمن د جبریل دپاره فانه نزله علی قلبک پس دی جبریل نازل کړی دی قرآن کریم لره ستا په زړه باندې باذن الله د الله په اذن د الله په اجازت مصدقا لما بین یدیه تصدیق انکه دی دا هغه څه چې د دې مخې ته دی وهدى وبشرى للمؤمنین او هدایت دی او زیری دی دپاره د مؤمنانو من کان عدوا لله وملائکته پس څوک چې وي دشمن د الله او د ملائکو د الله و رسوله او د رسولانو د الله و میکال و جبریل و میکال د جبریل علیه السلام او د میکائیل علیه السلام فإن الله عدو للكافرین پس بشک الله دشمن دی دپاره د کافرانو ولقد انزلنا الیک آیات بینات او یقینا من نازل کړي دي تا ته آیاتونه واضحه
وما يكفر بها إلا الفاسقون او کفر نه کوي په دې باندې مگر فاسقان او کلما عاهدوا عهدنا یا هر کله چې دوی وعده وکړي یو وعده نبذه فریق منهم پس وغورځوي ډله د دوی نه دې وعدې لره بل اکثرهم لا یؤمنون بلکې اکثر د دوی نه پوهېږي ولما جاءهم رسول من عند الله اور کله چې راغلی دوی ته رسول د الله د طرف نه مصدق لما معهم چې تصدیق کوونکی و د هغه څه چې د دوی سره و نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب وغورځوو یو ډلې د هغه کسانو نه چې ورکړی شوی ورته کتاب الله د الله کتاب وغورځوو وراء ظهورهم وروستو د شاګانو د دوی نه کأنهم لا يعلمون گویا کې چې دوی نه پوهېدل واتبعوا ما تتلو الشیاطین او دوی تابعداري سره کړه د هغه څه چې لوستل به شیطانانو علی ملک سلیمان په زمانه د بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام وما کفر سلیمان کفر نه کړی سلیمان علیه السلام ولكن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کړی يعلمون الناس السحر چې ښوده به خلکو ته سحر وما انزل على الملکین او هغه چې نازل کړی شو په دوو ملایکو باندې ببابل په بابل ښار کې هاروت او ماروت چې هاروت او ماروت وما يعلمان من احد او دوی به تعلیم نه ورکوي چاته حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر تر دې چې د دواړو به وویل یقینا موږ چې د امتحان یو فلا تکفر پس تاسو کفر مه کوئ فیتعلمون منهما پس د کول به د خلکو د دې دواړو نه ما هغه څه یفرقون به بین المرء وزوجه چې جدایي بیا راوستل د هغې په وجه باندې په مابین د سړي او د هغې بیبي کې وما هم بضارین به من احد الا باذن الله او نو دی ضرر رسونکي په دې سحر باندې هېڅ چاته مګر د الله په حکم په اذن د الله په اجازت د الله په حکم ويتعلمون ما يضرهم او زده کول به د دوی نه څه چې دوی ته به ضرر رسو ولا ينفعهم او نفع به نه رسول دوی ته ولقد علموا لمن اشتراه یقینا دوی پوهېدل خامخا چا چې واخسته دا سحر ما له فی الاخرة من خلاق نه به یې د دوی دپاره په آخرت کې څه برخه ولبئس ما شروا به انفسهم او ډېر بد دی هغه څه چې دوی خرڅ کړل په هغې باندې ځانونه خپل لو کانوا یعلمون کاش که دوی پوهېدلی ولو انهم آمنوا که چېرته دوی ایمان راوړه واتقوا تقوا یې کړ ولو انهم آمنوا که چېرته دوی ایمان راوړی وی واتقوا تقوا یې کړی وی لمثوبة من عند الله نو خامخا ثواب او بدله د الله سره چې کومه د هغه خیر ډېره غوره ده لو كانوا يعلمون کچرت دوی پوهېدلی یا ایها الذین آمنوا د ایمان والاو لا تقولوا راعنا موایې تاسو کلمه د راعنا وقولوا انظرنا وایې تاسو کلمه د انظرنا چې موږ ته لږ وګوره موږ له لږ مهلت موږ ته لږ انتظار وکړه واسمعوا اورئ خبره د پیغمبر او قبول یې کوي وللکافرین عذاب الیم او د کافرانو دپاره عذاب دی دردونکی ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب
غنغنا کسان چې کفر کړه دې د اهل کتابونه ولل مشرکین او نه د مشرکانو نه ان ينزل عليكم من خير من ربكم دا چې نازل کړی شي په تاسو باندې څه خیر ستاسو د رب د طرف نه والله يختص برحمته من يشاء او الله خاص کوي په خپل رحمت باندې چاله رچوړي والله ذو الفضل العظيم او الله خاوند فضل لوی دی ما ننسخ من آیت او ننسها دې شرط باندې چې موږ منسوخ یو آیت یا یې هر ګستانه نأتي بخیر منها نو پس راوړو غوره د هغې نه او مثلها یا په شان د هغې ألم تعلم آیت نه پوهېږې ان الله على كل شيء قدیر بېشکه چې الله په هر څیز باندې قدرت لري ألم تعلم آیت نه پوهېږې ان الله له ملک السماوات والارض بېشکه د الله دپاره بادشاهي د اسمانونو د ځمکو ده ومال بېشکه د الله دپاره بادشاهي د اسمانونو د ځمکې ده وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير او نشته د ستاسو دپاره د الله د عذاب نه څوک بچ کوونکی او نه څوک امداد نصرت کوونکی ام تريدون تسألوا رسولكم آیا تاسو اراده لرئ چې بے فائدې پوښتنې وکړئ د خپل رسول نه ما سئل موسی من قبل لکه څرنګه چې بېځې پوښتنې کړی شوې د موسی علیه السلام نه مخکې ومن يتبدل الكفر بالایمان او چا چې بدل کې واخسته کفر په مقابله د ایمان کې فقد ضل سواء السبیل یقینا دی ګمراه شه د نیغې لارې نه ود کثیر من اهل الكتاب خوښه ګڼي ډېر د اهل کتابونه لو یردکم ستاسو مرتد کول یا کاش چې تاسو مرتد کې من بعد ایمانکم رستو د ایمان ستاسو نه کفارن کې حسدا من عند انفسهم د وجې د حسد نه چې هغه پیدا شوی دی د دوی د نفسونو نه من بعد ما تبين لهم الحق رستو د هغې نه چې واضح شوی دی دوی ته حق فاعفوا واصفحوا واستو عفو کوه مخکې واړوه حتی یأتي الله بامره تر دې چې راولي الله رب العالمین خپله فیصله ان الله على كل شيء قدیر بېشک الله په هر څیز باندې قادر دی واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة او تاسو قایم کئ مونځ لره او ورکئ زکات لره وما تقدموا لانفسکم من خیر او هغه چې تاسو مخکې ولېږئ د خپلو ځانونو دپاره کم خیر تجدوه عند الله نو تاسو به ومومئ د هغه د الله په وړاندې باندې ان الله بما تعملون بصیر بېشک الله په هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی وقالو دی به ویل لن يدخل الجنة چرې به داخل نشي جنت ته الا من كان هودا او نصارا مګر هغه څوک چې وي یهودي یا نصراني تلک امانیهم دا د دوی د زړونو ارزوګانې دي څه دلیل بې باندې نشته قل ته ورته ووایه هاتو برهانکم راوړئ تاسو ستاسو دلیل ان کنتم صادقین که وی تاسو رښتیا ویونکي بلا بلکې حق ده من اسلم وجهه لله څوک چې تابع کړي خپل مخ الله لره وهو محسن او دی نیکو کار وي فله اجره عند ربه پس د ده دپاره اجر د ده پنیز د رب د دوی ولا پنیز د رب د ده ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون او نه به یې ویره په دوی باندې او نه به دوی غمجن کېږي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء
ویل به یهودو ندی نصارا په هیڅ شي د دین حق وقالت النصارى ویل به نصارا وليست اليهود على شيء ندی یهودان په هیڅ شي د دین حق معنی وهم يتلون الكتاب وحال دا دی چې دوی لست کتاب لرا كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم هم دغه رنګ ویلي هغې کسانو چې نه پوهېدل په مثل د وینا د دوی فالله يحكم بينهم پس الله به فیصله وکړي د دوی تر مابین یوم القیامت فورځ د قیامت کې فیما كانوا فيه يختلفون په هغه څه کې چې دوی په هغې کې اختلاف کو ومن اظلم ممن منع مساجد الله او څوک دی ډېر لوی ظالم د هغه چا نه چې منع کوي مساجد د الله ان یذکر فیها اسمه دا چې یاد کړی شي په هغې کې نوم د الله وسعی فی خرابها او کوشش کوي د هغې په خرابولو کې اولئک دغه کسان ما کان لهم نه دي مناسب د دوی دپاره ان یدخلوها چې داخل شي دوی ته الا خائفین مگر په حالت د یره کې یره کوونکي لهم د دوی دپاره فی الدنیا خزیون په دنیا کې شرمندګي ده ولهم فی الاخرة عذاب عظیم او د دوی دپاره په آخرت کې عذاب دی لوی ولله المشرق والمغرب او خاص د الله دپاره د مشرق او مغرب فاینما تولوا فثم وجه الله نو کوم طرف ته چې تاسو مخ کوئ هلته د الله مخ دی ان الله واسع علیم بېشک الله رب العالمین ډېر پراخی والا دی او علم والا دی وقالوا اتخذ الله ولدا او دوی به ویل چې نیولی دی الله رب نیولی دی الله بچی سبحانه پاک دی الله د بچی نه بل له ما فی السماوات والارض بلکې د الله دپاره هغه څه دي چې په اسمانونو ځمکو کې دي کل له قانتون دا ټول الله رب العالمین ته تابعدار دي بدیع السماوات والارض بې د نمونې نه پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکو دی یا ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکو وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون او کله چې د یو کار فیصله وکړي نو پس یقینا هغې ته وایي چې موجود شه پس هغه موجودیږي وقال الذين لا يعلمون ویل به کسانو چې نه پوهېدل لولا یکلمنا الله ولې الله زموږ سره خبرې نه کوي او تأتینا یا ولې الله موږ ته یو نښه نه راوړي نه رالیږي كذلك قال الذين من قبلهم هم دغه رنګې وینا کړې وه کسانو چې د دوی نه مخکې مثل قولهم د دوی د وینا په شان تشابهت قلوبهم یو بل سره مشابه شو د دوی زړونه قد بینا الآیات لقوم یوقنون یقینا من بیان کړي دي آیاتونه دپاره د قوم چې هغوی یقین انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا بېشکه موږ رالیږلی دی تا لره په حق باندې زیری ورکوونکی او یره ورکوونکی ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ستا نه به پوښتنه نشي کېدلی په باره د خاوندانو د جهنم کې ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى او چرې به راضي نشي تا نه یهود او نصارا حتی تتبع ملتهم تر دې چې ته تابعدار شې د دوی د ملت قل ته ورته ووایه ان هدى الله هو الهدى بېشک د الله هدایت خاص هم دغه هدایت د حقیقي هدایت دی ولئن اتبعت اهواءهم او که چېرته تا تابعداري وکړه د دوی د خواهشاتو بعد الذي جاءك من العلم رسل د هغې نه چې تا ته راغلی دی د علم نه
ما لك من الله من ولی ولا نصير نو استاد پارا د الله د عذاب نه څوک دوست او بچ کونکي ولا نصير او نسوک امدادي الذين آتيناهم الكتاب کسان چې موږ ورکړی د دوی لره کتاب یتلونه حق تلاوته هغه لولي په حق تلاوت باندې اولئک یؤمنون به دغه کسان ایمان لري په دې کتاب ومن یکفر به او څوک چې کفر وکړي په دې کتاب فاولئک هم الخاسرون پس دغه کسان هم دوی د تاوانیان یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي اے بنی اسرائیلو یاد کئی نعمت زما هغه چې ما انعام کړی دی په تاسو وانی فضلتکم علی العالمین او ما تاسو لره بهتري درکړې ده په مخلوق واتقوا یوما او تاسو ویریږئ د هغې ورځې نه لا تجزي نفس عن نفس چې بدله به نشي ورکولی هېڅ یو نفس د بل نفس نه شیان څه شی ولا يقبل منها عدل او دا چې نه بشي قبلولی د هغې نه هېڅ جرمانه ولا تنفعها شفاعة او سفیده نه ورکوي ته سفارش ولا هم ینصرون او نه به د دوی سره امداد وکړی شي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات او کله چې امتحان وکړو په ابراهیم علیه السلام رب د هغه په یو څو کلماتو باندې فاتمهن پس هغه پوره ادا کړي قال الله ورته ویل انی جاعلک للناس اماما بېشکه زه ګرځونکی یم تا لره د خلکو دپاره امام قال ویل ابراهیم علیه السلام من ذریتي او وګرځوه زما ځینې د اولادې زما نه د دین امامان قال اویل الله رب العالمین لا ینال عهد الظالمین نرسیږي زما دغه عهد او وعده ظالمانو ته وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ او هر کله چې موږ وګرځو بیت الله ځای د جمع کېدلو د خلکو او امنا او ځای د امن ویل موږ واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی ونیسئ تاسو د مقام ابراهیم نه مصلی ځای د لمونځ وعهدنا الی ابراهیم واسماعیل او من پوخ لوز لګلو ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته ان طهر چې تاسو پاکوئ بیتي کور زما للطائفین د پاره د طواف کوونکو والعاکفین او د پاره د اعتکاف کوونکو والرکع السجود او د پاره د رکوع کوونکو سجده کوونکو اذ قال ابراهیم وقد جویل ابراهیم علیه السلام رب اجعل هذا بلدنا من الله وګرځئ دا دشتا بلد اخار دامن ورزق له او رزق ورکړه دغې ته من الثمرات د میوونه من آمن منهم بالله هغه څوک چې ایمان راوړي د دوی نه په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ قال الله تو فرمایل ومن کفر پس چا چې کفر وکړ فامتعه قلیلا پس زه هغې ته فایده ورکوم لږه ونته کې ثم اضطره الى عذاب النار نو بیا یې په زوره باندې بوځم عذاب د اور ته وبئس المصیر او ډېر بد ځای دی د ورتلو اذ يرفع ابراهیم القواعد من البیت او هغه وخت چې اوچتول به ابراهیم علیه السلام بنیادونه د بیت الله نه اسماعیل علیه السلام او داسې به ویل چې ربنا ای زمونږ ربه تقبل منا تی قبول کې زمونږ نه انک انت السمیع العلیم بېشکه ته سمیع اورېدونکی العلیم پوهی
ربنا واجعلنا مسلمين لك يا الله وغرزو من قاطعتا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك اوزن دا اولاد زمانا امت مسلمة منقاد کستا دفارا ارنا مناسکنا وروخا یا منگتا طریقی دا عبادت زمنگا وتب علينا وتوبة قبولك أعظما إنك أنت التواب الرحيم بشكت توبة قبل أنك وميرباني ربنا إذا من رب وابعث فيهم رسولا منهم وليق بدوك يا رسول دويد جنس يتلو عليهم آياتك جلل بدوي ما نستا آياتنا ويعلمهم الكتاب والحكمة دوی د تعلیم ورکوي د کتاب او د سنت ویزکیهم او دوی پاکوي انک انت العزیز الحکیم بېشکه ته زورور او د حکمت والا ذات ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفح نفسه او یاراز نه کوي د ملت د ابراهیم علیه السلام نه مګر هغه څوک چې هغه بېوقف ځان جاهل کړی او بوقوفه کړی ولقد اصطفیناه فی الدنیا او یقینا من غوره کړی دلره په دنیا کې وانه فی الاخرة لمن الصالحین او بېشکه دی په آخرت کې د نیکانو نه اذ قال له ربه اسلم کله چې ویله دوی ته رب د اسلم ته منقاد شه او منونکی شه د الله د حکم قال ویلا ابراهيم عليه السلام اسلمت لرب العالمين زمن قادم رب العالمين ووصى بها ابراهيم بنيه وصيتك فدمان ابراهيم عليه السلام ولو بچوت ويعقوب عليه السلام ودايوت ویلا يا بني ازما بچو ان الله اصطفى لكم الدين بشک الله غوره کړی دی ستاسو دپاره دین فلا تموتن الا وانتم مسلمون پس تاسو مه مړه کیږئ مګر په داسې حالت کې چې تاسو مسلمانان یاست ام کنتم شهدا آیا وی تاسو حاضر اذ حضر یعقوب الموت کله چې حاضر شو یعقوب علیه السلام ته اسباب د مرګ اذ قال لبنيه کله چې ویل خپلو بچو ته ما تعبدون من بعدي تاسو به د څه شي عبادت کوئ زما نه وروستو قالوا هغوی ورته ویله نعبد الهک و اله آبائک موږ به عبادت کوو ستا د اله او ستا د پلارانو د اله ابراهيم عليه السلام دی و اسماعیل علیه السلام دی و اسحاق علیه السلام دی اله واحدا چې اله دی او نحن له مسلمون و منګ هغه ته منقاد یو تلک امة دا یو امت قد خلت چې مخکې تیر شوی لها ما کسبت د هغه دپاره به هغه عملونه یې چې هغې کړي ولکم استاسو د پاره ما کسبتم عملونه دي چې تاسو کسب کړي ولا تسألون استاسو نه به پوښتنه نشي کېدلی عما کانوا یعملون د هغه څه چې دوی کوم عمل کوو وقالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا ویله به دوی چې شئ یهودان او نصارانو تاسو به هدایت ومومئ قلت ورته ووایه بل ملت ابراهیم بلکې موږ تابعداري کوو د ملت د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې ولاړو په توحید باندې وما کان من المشرکین او نو د مشرکانو نه قولوا آمنا بالله وایئ تاسو موږ ایمان راوړی په الله باندې وما انزل الینا او هغه چې نازل کړی شوی دی موږ ته وما انزل الی ابراهیم او هغه چې نازل کړی شوی دی ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام ته والاسباط او د دوی اولادې وما اوتی موسی و عیسی هغه چې ورکړی شوی دی موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام ته
وما اوتی النبیون من ربهم او چې ورکړی شوي دي نور انبیاء ته د دوی د رب نه طرفنا لا نفرق بین احد منهم موږ جدایي نه راولو په مابین د یو تن د دوی نه ونحن له مسلمون او موږ د الله ته منقاد یو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا پس که چرته ایمان راوړه دوی په مثل د هغه څه چې تاسو په ایمان راوړئ نو پس دوی هدایت موندونکي فإن آمنوا که چرته دوی ایمان راوړه بمثل ما آمنتم به هغه شان ایمان چې تاسو ایمان راوړی دی هغې فقد اهتدوا پس دوی د هدایت والا شو ان تولوا فإن آمنوا که چرته دوی ایمان راوړو بمثل ما آمنتم به په مثل د ایمان ستاسو باندې فقد اهتدوا پس دوی د هدایت والا شو ان تولوا او که چرته دوی وګرځېدل فإنما هم فی شقاق پس یقینا دوی په خلاف کې دي د حق نه فسيكفيكهم الله پس زر دی چې کافي بشي ستا د دوی په مقابله کې الله وهو السميع العليم والله رب العالمين د اوریدونکي او پوهه ذات دی صبغة الله تاسو ځان رنګ کوي په رنګ د الله ومن احسن من الله الصبغة او څوک دی ډېر ښایسته د الله رب العالمین نه په رنګ ونحن له عابدون او موږ الله لره عبادت کوونکي قلت ورته ووایه تحاجوننا فی الله آیا تاسو جګړې کوئ زموږ سره د الله په باره کې وهو ربنا وربکم او دغه الله ستاسو هم رب دی زموږ هم رب دی او ستاسو هم رب دی ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم زموږ دپاره بدله زموږ د عملونو ده او ستاسو دپاره بدله ستاسو د عملونو ده ونحن له مخلصون او موږ د الله رب العالمین لره اخلاص کوونکي یو ام تقولون آیا تاسو وایئ چې ان ابراهیم و اسماعیل بشک ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام والاسباط او د دوی اولاده کانو هودن او نصارا وغوی یهودیان او کنه نصارا او یا نصارا قلت ورته ووایه اانتم اعلم وایه تاسو ښه پوهېږئ ام الله او کنه الله ښه پوهېږي ومن اظلم ممن کتم شهادة او څوک دی ډېر لوی ظالم د هغه چا نه چې پټ کړي ګواهي عنده چې د ده سره وه من الله د الله نه وما الله بغافل عما تعملون او نه دی الله نه خبره د هغه څه نه چې تاسو کوم عمل کوئ تلک امتون دغه خو یو امتو قد خلت چې تیر شوی لها ما کسبت د هغوی دپاره بدله د هغې عمل ده چې هغوی کسب کړي ولکم ما کسبتم او ستاسو دپاره بدله د هغه عمل ده چې تاسو کسب کړي ولا تسألون عما کانوا یعملون او ستاسو نه به پوښتنه ونه کړی شي د هغه څه په باره کې چې دوی کوم عمل کوو